روایت نزدیک شي قیامت سیوا به د انګریز اشپرس شي مسلمان او فرقې به شي مولان به ډله بازي بېل بېل به یې اوازي یوه ډله به سازي نو ټول به دوکهبازي پروا به یې هېڅ نه وي په دوزخ او په جنت لوستلی روایت پاټی به درې ویا شي مقصد به دنیا شي یوه به حق گویا شي نو ټول به د ریا شي د پاره د خپل نوم په کمې زده کړه د قرآن او فرقې به شي مولا هر یار کې به دوکه شي باپار کې به دوکه شي اقرار کې به دوکه شي دیندار کې به دوکه شي دستور به د هر چا په زړه کې شي منافقت او دستور روایت دستور به د شاهانو شي ظلم سامعانو په مال د مظلومانو حملې به د یارانو د خلکو فیصلې به په هر ځای کې غونډګان او فرقې به شي مولان ظالم ته به د یرې صلات کېږي د لرې خلاف به د خبرې هېڅوک نه کوي کوي هر څوک به امین وایي د هغه په مصلحت لوستلې روایت نیکان خلک به واړه بیا خوښ به وي په شاړه غیرت او حیا دواړه هر ځای به شي د تاړه اول بله ډېوه به شي طوفان کې د ایمانه فرقې به شي مولان نن ځمکې به ځمکې شي ښې ځمکې به ورکې شي خواړې به نازکې شي اصل به سپکې شي چې څومره بې حیا وکړي علم به یې صفت لوستلې روایت د غلو به احترام وي حقګویه به بدنام وي کمزوری به اسلام وي هر ځای به قتل عام وي بیا کله زلزلې به راځي کله به طوفان او فرقې به شي مولان چې دغه زمانه شي حاکم به زنانه شي غلام به نارینه شي دنیا به پیمانه شي خو اوس به دومره زور شرور به وژني په دولت لوستلې روایت لا پوی نه دی امت ملګرو د حضرت چې وینه مهالت دا دی هغه صحت میلان کلي کور د پریشي خاندان او فرقې به شي